بسم الله الرحمن الرحیم. فهم کې ما یو څه خبرې کړې وې چې پکې پاتې نه وو، خو زه به درته یو دوه خبرې پکې وښیم. یو دا چې لیست چې کوم ما تاسو ته جوړ کړی و دې ته ډراپ ډاون لیست ویل کېږي، او یو شان لیست بل یو دی چې هغه په دې انپوټ کې جوړیږي. انپوټ کې مونږ جوړولی شو، لکه تاسو دې ګوګل کې وګورئ، دا ګوګل ټیکس باکس دی او هغې کې یو لیست راځي، یي که نه؟ هغه لیست به څنګه برابروو مونږ. نو د هغې په باره کې ته یو څو خبرې ښیم، زه به په همدې کې کوډ وکړم. صحیح ده؟ همدې فارم ته به راشم اوپن ویت ته، او دې به ځان سره اوپن کړم. تیار دی کې چې تیار مخکې نه دغه شوي همدا و که نه؟ ښه، نو په دې سر کې به هسې زه یو نوې دغه والم، انپوټ ټایپ به والم، او دا ټایپ چې کوم دی ټایپ به نه هلی، لیست به والی. ټایپ نه، انپوټ به ولیکو، بیا به ولیکو لیست، او لیست به ولیکو براوزر همداسې راځي که نه؟ دا شو. او نیم هم تاسو ورته ورکړئ. نیم فار ایگزامپل نیم به زه ولیکم فار ایگزامپل SRC سرچ، بس هسې هر اني نیم چې تاسو ورکوئ ورته ورکئ. براوزر څه شو؟ براوزر صحیح شو. دا شانته د هغې نه وروسته به تاسو راشئ وبلیکئ ډیټا لیست به لیکو مونږ. هغې لپاره به آی ډي یا نیم، دا یوه خبره ده. آی ډي یا نیم زه به ولیکم، مثال سرچنګ کې به ولیکم کورسز، مطلب کورسز به زه پکې واچوم، او بیا به دا بند کړم. بیا به تاسو دا ډیټا لیست کلوز کړئ. ډیټا لیست به بیرته څنګه کړو؟ کلوز به کړو. بیا د دې په ان سایډ کې هماغه خبره ده، تاسو به راشئ دا به سیو کړئ یو ځله، دا به ریفریش کوو، به یې ګورو لږه. دا موږ سره راغلی دی، او دې نه پس به تاسو یو BR ټیګ به واچوئ. BR ټیګ دوه ځلې بس. دې کې نور تاسو ورته اندازه هم ورکولی شئ، لکه سایز از اکول ټو فار ایگزامپل 40 کریکټر. د کریکټر دپاره به اندازه ورته موږ ورکو دا شان. او بیا به د هغې نه وروسته تاسو په دې ځای کې یو بټنه جوړه کړئ، لکه سبمیټ په نوم باندې. انپوټ به والو، ټایپ به از اکول کړو څه په نامه؟ سبمیټ. او نیم از اکول ټو سبمیټ، او ویلیو از اکول ټو سبمیټ. بس دا به والی صرف. او بیا دې کې د سلیکټ په شانتې آپشن دي، بیا هغې کې ویلیو از اکول ټو فار ایگزامپل ویلیو از اکول ټو زه ورته لیکم ډیټابیس، دا مې ولیکله. دا به لږ ریفریش کړو مونږ. دا براوزر کې مې بي دا به ولیکو ډیټابیس سیف. دلته م څه لیکلی دی؟ ډیټا لیست. آی ډي به زه به دا براوزر کوم. صحیح شو که نه؟ دلته د آی ډي مطلب دا دی چې انپوټ خو دی، خو دا آپشن چې راوچتېږي په دې انپوټ کې موږ راوچتو که نه؟ نو دا آی ډي کې لیست کې چې شی ورکړي، آی ډي کې به هماغه ورکوئ تاسو. نو ګورئ موږ سره دې کې یو دغه راځي چې کله زه په دې کې ودرېږم تیار، په هغې کې مخکې نه دا آپشن وي. نو څونه آپشن چې تاسو په دې کې اچوئ، بس دا به کاپي کوئ، دلته به یې فیس کړئ خلاص. دا به سیو کړو مونږ، ریفریش به کړو. دلته چې مونږ ودرېږو کله دې کې مکمل هغه لیست مونږ سره راځي. په چارې باندې تاسو کلیک وکړو، هغه به اټومیټیکلي په دې فیلډ کې راشي. که سرچ کوئ یا که تاسو مطلب سبمیټ کوئ، هغه تاسې کولی شئ. نو یو ټاپک په دې کې چې و مونږ سره ډیټا لیست. د فارم ځینې نورې خبرې دي، خو هغه په جاوا سکرپټ کې مونږ استعمالو. د آوټپوټ په نوم باندې یو ټاپک دی په دې کې چې هغه کې محاسبه کېږي، اپریټرس استعمالیږي. هغه انشاءالله بیا زه جاوا سکرپټ کې تاسو ته وښیم. د فارم ریلیټډ ګوره ډېرې ټاپک کې پاتې دي. یو آوټپوټ په نوم باندې ټاپک دی په دې کې، دا لږ ګډ ټاپک دی. دا جاوا سکرپټ CSS نه وروسته به انشاءالله زه تاسو ته ښیم. او بل دا چې فارم کې ځینې ویلیډیشن لګېږي، خو هغه هم د جاوا سکرپټ سره بیا مونږ لګولی شو. یو بله خبره
دا بٹن منګ جوړ کړ کنه او د دې سبمیټ بٹن کار دی چې دی به ډیټا لیږي ډیټابیس ته یو قسم یو بٹن دا هغه په خپل دغه ټیګ نوم چې دی بٹن دی دا خو انپوټ په واسطه باندې تاسو سبمیټ بٹن جوړوي یو بٹن دا چې هغه په خپل باندې هغه بٹن په نوم باندې ټیګ دی عام تاسو دې کې کریټ کولای شي خو هغه به د سینې چې دغه په تر باندې ته مثال ډیټا سند کی هغه په واسطه باندې تاسو یو میسج ځان ته ډسپلی کولای شي فارم مونږ په ویب سټ کې مطلب په یو بٹن کلیک کوو هغه په واسطه باندې یو میسج مونږ ته راځي د جاوا سکرپټ میسج یا مطلب نور کوم چې د پی ایچ پی میسج دی هغه تاسو ځان ته شو کولای شي زه به HTML کې یو سمپل اگزامپل درکم از دای کې صرف بٹن او داغه نو ورسته به تاسو ورته ولیکئ type is equal to button name is equal to this ورته لیکلی شو btn value is equal to for example message اسې موږ داسې وایو کوم ماډل میسج شو شي ان کلیک والا میسج ماته شو کا تاسو دلته از اکول کوټیشن کې دی د کاوس کې دا د جاوا سکرپټ میسج دی ها دغه وزولي کما مثال ویلکم ټو زیکس دا به بند کې ورته دا به بند کوي او هغه نه وروسته دا بند کو نو تاسو وګورئ یو بٹن باندې اتوماتیکلی ماته راکی کوم ځای کې دا بٹن بند دا بندولو ضرورت نشته دی دلته مې به میسج کیو ګورئ دلته به خامخا سره راغلی صحیح دی کنه کوم ځای کې دی بٹن صحیح دی دا بٹن کوي لږ صبر دلته کوي بالکل بندېږي دغه ویلیوز په دې کې نشته دی صحیح شو کنه ویلیو به کې نشته ویلیو به دغه کې لیکي میسج دی پروا نه کوي دې په ان سایډ کې ورته لیکو میسج دا به سیو کوم ځان سره ریفریش به کوم میسج او دا به کوم ماډل میسج مونږ ته شو کوي دلته به تاسو ورته لیکي الرټ میسج الرټ میسج دا سي چې هغه په یو انډیویډوال باکس کې راځي مونږ سره کله چې باندې تاسو کلیک کړئ ویلکم ټو زیکس نو دا سی یو آوټپوټ د پاره چې مونږ ته هغه آوټپوټ شو کی د دې مسلې لپاره تاسو یو ټیګ استعمالوي بٹن نو د فارم ریلیټډ چې کوم اټریبیوټ مونږ سره و هغه دا دی بیا په دې کې تاسو سره یو خبره ده ایکشن په نوم باندې اټریبیوټ دی د ایکشن اټریبیوټ کار دی لکه ته چې کله یو فایل جوړ کړې نو هغه نه پس باید مونږ ته دی یو ایکشن وخی او دې د مثال زه نوم ورکوم او نوم ما ورته ورکړو action.html دا فایل به دې html فایل وي مونږ سره زه ولیکم html او د html نو وروسته ولیکم action په نوم باندې باډي کې به تاسو ودرېږئ ولیکئ heading 1 لیکم مثال welcome to else لیکم your data your form data has been sent دا ولیکئ بیا راشي دیز کی تاسو بی آر ټیګ والی او د بی آر ټیګ نو وروسته به تاسو ولیکئ heading 2 مثال به څه ولیکومګه thanks او بیا بی آر ټیګ بیا به دیز کې ولیکئ link href is equal to form.html link نه لیکل کیږي چې لیکل کیږي د بځې ا لیکل کیږي دلته به څه ولیکم go back back for example دا شنو ولیکم کلم چې تاسو دا ریفریش کوئ فارم باول ډکو په دې کې دا یوزر نیم او پاسورډ دی دا به زه تلری کوم ځکه هغه ډکول ریکوایرډ دی ضروری دی کوم ځای کې دا دی کنه تر دویم لیبل پورې پاسورډ دا دی بس دا به سیو کومګه دا غن ورسته ریفریش دلته به تاسو دا فارم ډک کړئ لکه مثال احمد دی انټر فون نمبر کې به تاسو ولیکئ لکه دا د ټلیفون شمیره شو جاب پر ایگزامپل دا سټوډنټ دی یو ډیټا ټایپ معنی پاتې دی هغه ایمیل شیر موږ سره ایمیل زه
دلته راځم یو ډیټا ټایپ په لملکا انپوټ ټایپ از ایکوال ټو ایمیل ټایپ ایمیل علامه دا د جاوا سکرپټ کوډ دی ګوره جاوا سکرپټ ایکشن دی دا دلته چې کوم شو کیږي نیم از ایکوال ټو ایمیل او پلیس هولډر به هم تاسو چې وته واچوي انټر ایمیل بس سایز به یې سره یو شان کو چې بیا مطلب نیکسٹ ټایم مونږه پازاب نه کی دا شن بزاب سیو کو بریک هم ځکه کې هو چې دا برازي مثال احمد شو موبایل شمیره دا شو جاب فار ایگزامپل سټوډنټ شو ایمیل د سینې شلی کړی چې اسرار عارف gmail.com د سینې شلی کړی ځکه بده کې دوه شین ریکوایر دي په خپل کې ریکوایر ته هم نه لیکي دي یو را چې تش بنه پاتې کیږي کنه تش به ال نه پاتې کیږي چې کله تاسو چې ولیکي ورته ریکوایر از ایکوال ټو ریکوایر ولیکي بیا به تش نه پاتې کیږي بل دا چې ډک وی او دا قسم لیکنې دی بګی کړي نو بیا هم دا نه سین کیږي وسه تخایم څنګه نه سین کیږي لکه دې کې ما ډیټ انتخاب کړلو کمنټ مې ولیکلو دس از کمنټ دا مې ولیکلو میل تیار انتخاب دی براوزر نه به یو فایل انتخاب کو دلته براشي یو کورس به تاسو انتخاب کې مثال ډیل کله چې پسند باندې کلیک کوم ماته یو مست انټر ا ویلډ ایمیل ایډرس ځکه چې د دې ټایپ څنګه مونږه اخیسته دي ایمیل ما اخیسته دي ایمیل د پاره به څه لیکو مونږه مثال اسرار عارف @gmail.com یو 8 سین چې کوم دی @سین او یو ډاټ دا په دې کې مست دي چې دا به دولی کول شي نو چې کله د پسند باندې کلیک کوم نو اتوماتیکلی ریکارډ سین شي خو یو خبره پاتې شو اکشن وا هغه موږ لیکلی نه دي کنه په دې فارم کې ودرېګو دلته و چې ولیکم زه action.html دا به ریفریش کومګه اوس آینده کې چې کله موږ نیم ولیکو فار ایگزامپل موبایل شمیره سټوډنټ ایمیل ایډرس تاسو به جدي او دغه فرق شي فرق دا چې هغه ډیفالت مخکې نه به سٹور وي او دې کې خدا چې د اصل هیستوري په شکل باندې ساتي کال تمنګ هیستوري ختم کو دا هر څه ختمي بیان ده کې نه خو په هغه کې به یي ډیټیلز کې هغه کې ریکارډ پروت وي د سره دا مو باندې وسره دری پیمل دام صحیح شو دلته براشه په دې کې به من کورس انتخاب کو دا نه ورسته ډیل سند باندې بس کلیک کما نو دی کمنټ پاتې دی کنه کمنټ بتا سولي کوي او بدی باندې به کلیک نو موږ ته چې your form data has been sent thanks نو کبدی باندې به کلیک کومګه چیرته به موږ شاته به تو خپل دا ته موږ راوړي نو دا اصلا کې موږ سره د فارم ریلیټډ یو سو خبرې وي دا پاتوي دا مې تاسو ته وکړلې کوشش کوي فارم چې کنه دا په ټیبل کې علي ټیبل کې چې واغستل شو دا ډېر اورګنایز فارم کې راځي بیا اورګنایز شکل سره راځي خیر زه یو ټیبل والم د دینه اعلان دی وزولي کوم ټیبل او بارډر بور کوم رسته بیا ختم کوم 1 پکسل او ویت بدی تور کو مثال د دې ویت من سره 1500 پکسل دی صحیح شو کنه هایټ پکې نشته خو دې کې به صرف یو خبره زمینشن کوم چې الاین باید د دې چیرته من سره سنټر ته فارم نه بلندې چې کلوز کو ټیبل اوس دا ټولې خبرې صحیح د ټیبل په انساید کې دي خدا نه منځ ته تلی شو نو غاړې ته ځکه چې بدی کې نو روشته نه کالم شته صحیح د تاسو یو کار داسې وکړئ ټول په یو سل او یو ورو کې والو ټیبل کوم ځای کې دی دا دی کنه دلته به زه ولیکم ټي آر او بیا به چې ولیکم زه ټي ایچ او دا دوه خبرې به راوالم دلته به کلوز کوم اول به ټي ایچ کلوز وای ګوره او بیا دویم ټي آر به کلوز ځکه چې اولم چې سٹارټ کړی کلوز باول دا غي نه کوي اوس نو صحیح شو او صحیح شو کنه سنټر ته راغلو آل تک کلاس ها نو بس دې کې بیا د بارډر وغیرہ ضرورت نشته ویر از بارډر دس دا والے خو 0 پکسل والے خلاص ټیبل خو مليو کنه دا شان که مثال طور ته یو کلر ورکی نو زه ته لیکم بی جی کلر از ایکوال ټو کوم ماډل کلر گرے کلر علم زور دا د فارم سمپل یو ډیزاین شو او که تاسو په دې باډي کې ودرېږئ باډي ته کلر ورکوي شو
زه لیکم پر ایگزامپل دې دپاره لایټ ګرے کلر والا لږ فرق باید وشي دا به ریفریش کړو نو دا زمونږ یو سمپل فارم شو او دا په دې کې موږ سره نوې خبره وه چې هغه چې وه موږ سره ډیټا لیس والا خبره وه سره او یو بل خبره موږ په دې کې وکړله چې هغه بټن وه یو ګوره سبمیټ بټن دی او یو چې دی موږ سره بټن دی په بټن باندې په د سایډ په داخل کې یو ایکشن سرته رسیږي او په سبمیټ باندې چې کوم دی د ډیټا د لیږلو ډیټابیس د لیږل ډیټا او یا ډیټا راوچتول د دې کار چې دی موږ سره سبمیټ کار دی موږ سره ډیلیشن او دا وغیرہ شی نه هغه به د لینک په واسطه باندې موږ کوو بټن په واسطه کې یو لینک استعمالیږي ډایرکټ اوس دې ته موږ سره لینک وغیرہ نه لرو ډایرکټ د سبمیټ کار دی چې ډیټابیس ته ریکارډ څنګه کی ډیټابیس ته ریکارډ سینډ کی نو د فارم ریلیټډ دا ټاپک موږ سره ختم شو نوی ټاپک باندې چې خبرې کو هغه ټاپک به شي अब زه تاسو ته لږ تشریح کوم استعمال ډیر کیږي یو ټیګ موږ سره پاتې دی چې سپین وته ویل کیږي او ډیف دا استعمالي دا د HTML ټیګ دی سپین ټیګ ډیف ټیګ چې استعماليږي ډیف ټیګ دا اصلا کې د بلاکس لپاره استعماليږي بلاکس پیژنې کنه او سپین ټیګ سره لپاره استعماليږي انلاین لپاره دا د انلاین سیستم لپاره استعماليږي او دا د بلاکس لپاره استعماليږي د دې استعمال اکثره په CSS کې مونږ کوو ځکه وداوټ CSS نه د دې استعمال کېدی نشي ځکه دې ته که ډیزاین ورکې که سایز ورکې که هر څه ورکې د CSS د لارې به ورکې خو ټیګ د چا دی HTML او سپین چې دی دا هم د CSS د لارې ډیزاین کېږي خو دلته موږ پریکټیکلی استعمال هم کولی شو بلاک دسی لکه ته یو جمله لیکې this is first sentence یا for example this is first statement this is second statement اوس تاسو وګورئ دغه یو بلاک شو او دا بل بلاک شو نو دا به په چی باندې تاسو لري ډیپ باندې او که دواړه په یو لاین کې پکار وي نو به دې لپاره څه استعمالو سپین مونږ یوز کوو اکثر به وروسته به تاسو د یو پرابلم سره مخ کیږئ چې کله ډیپ ټیک تاسو والی دا ډیپ ټیک د کار کوي کنه ډیپ ټیک دا زمونږه دا سایت راخلی یا دا صفحه راخلی په څو برخو باندې ویشي لکه ته ستا خوښه چې په کومو برخو ته ویشي په هغو برخو ویشلی شي مثال داسې برخو باندې ویشي همداشانې لاندې فوټرز کې ته برخه ته جوړې دا خپل پیج دی په داسې برخو باندې ویشي بیا چې کله ته په دې یوه برخه کې دننه مثال ته لیکنه کې یا مثال اننه پکې امیج راوړي تصویر پکې راوړي او همداشان ته لیکنه پکې کې نو دغه لیکنه چې به ارګنایز کې او په ترتیب سره راولي دا به کوم ټیک په واسطه باندې راځي دا به سپین ټیک په واسطه باندې راځي دا بیا CSS کې دا تخایمه الته چې به ته کله ولیکي هډینګ 1 ډایرکټ هډینګ 1 ته ولیکي او کلوز کې نو به د ډیپ ټیک ترمن چې کوم چوکاټ دی هغه ترمن مسافه پیدا کیږي دا هغه مسافه د ختمولو لپاره اول سپین ټیک وي او د سپین ټیک په داخل کې بیا هډینګ سټایل وي نو بیا هغه مشکل موږ سره بکی نه وی را سره نو کدا موږ سٹارټ کو دلته ز سٹارټ کولای شم دا ټیبل نه ویل ز سٹارټ کوم تاسو ته لګو خایمه یا ودا مکمل ز کمنٹ ته کنورټ کوم کمنٹ به څنګه کنورټ کو بدل شو بدل ته نه ودرېږي دا شان اوس دلته تاسو لیکئ سپین مثال نو لیکل this is first statement دا کلوز کړئ نو عام جمله غونډه ورازي دي عام سنټنس دی کنه خدای و برخه دا ګوره که CSS والا خبره زو کما چې style is equal to span style is equal to for example border ولیکم 1 pixel solid read مطلب یو پکسل بارډر دی تزور کما نو تاسو ګورئ یو بکس غونډه دی کنه دی
دا سپین او ډیپ دواړه یو بکس وي، خو خبره دا ده چې دا په لاینونو شکلونو کې راځي دا، او ډیپ ټیک چې دی دا ډېر استعمالېږي، دا د مکمل ویب سایټ یو سټرکچر جوړولی شي. مثال دې ته اندازه ورکړې د دې ویډثونه په کار دی، ویری فار ایگزامپل زه لیکم 400 پکسل، نو تاسو وګورئ دې د بکس په شکل اندازه اخلي. څه مې ولیکل؟ ویډ یا مثال زه لیکم د دې لپاره پیډینګ فار ایگزامپل 20 پکسل، نو دا وګورئ د بکس په شکل باندې اندازه اخلي موږ سره، بارډر مالی اندازه مالی بیک گراوند مالی، که بیک گراوند ورکی بیک گراوند هم ته ورکولی شي دا شانته، داسې یو بیک گراوند هم ورکولی شو ورته موږ. خو چې کوم موږ سره ډیپ ټیک دی نو ډیپ ټیک هم همداسې لکه هغه باندې لیکل کېږي او کلوز کېږي، بیا دې کې ته لیکنه کولی شي، لیکنه هم کوی شي، څه شی چې ته غواړې هغه کوی شي. مثال هیډینګ 1 دې کې داسې نه لیکنه کوي، heading 1 format سره لیکنه کې بیا دې کې ولیکئ this is div tag، بیا را کلوز کې تاسې اوس دا ریفریش کړئ دا هم ګورئ یو ټیګ دی. خو که نیکسټ ټایم مثال دې لپاره یو ډیزاین ورکوم، مثال ما ولیکل سټایل بارډر فار ایگزامپل زه ورکوم 1 پکسل، دا شان 1 پکسل، خو په کوم سټایل کې؟ سالډ سټایل کې. دا د CSS خبرې دا بیا ته کوم او صرف پسې دا ډیپ ټیک تشریح کوم دلته بلو کلر سره. نو تاسو ګورئ دې یو بارډر لري، خو دا بارډر د هغې بارډر سره فرق لري، هغه محدود دی او دا چې په خپل اندازه باندې راځي د پیج مطابق، دې ته موږ لا اندازه هم نه ده ورکړې. بیا ته د خپلې اندازې مطابق دا وړوکی کولی غټولی شي، چې مثال ویری فار ایگزامپل 300 پکسل په کار دی، دا په سپین کې نه کېده، تاسو که خیال کړی ته ما ولیکل دلته کېږي، ها کمولی زیاتولی هر څه کولی شو. دا سپین ټیک داخل د ویب شي کې استعمالیږي، داخل د ډیپ ټیک د دې هیډینګز په ځای باندې اول داسې وکړئ ولیکل د شي سپین، او سپین په داخل کې به شي ولیکل تاسې دا. نو دې لپاره به یوز کوو چې زموږ هغه ټیکس بیا آینده کې که موف کېږي را موف کېږي چې د ډیپ ټیک سره څه مخکې وروسته نه شي. دا به د دې په داخل کې موږ استعمالو سپین ټیک، د ډیپ ټیک په داخل کې د دې نه استفاده کوو، بهر یې څه خاص پیدا هم نشته. نو یو ټیک تاسې سره چې کوم دی هغه ډیپ دی، او بل ټیک چې دی هغه څه دی موږ سره هغه سپین دی. سپین ټیک کې ډېرې خوبیانې دي، لکه مثال دې کې طور ته ورکړه 100% اندازه دې په کار ده، بیک گراوند فار ایگزامپل بلو په کار دی، یا مثال ډارک بلو، نو دا یو ډیپ ټیک دی موږ سره. که بارډر مثال نه په کار، بارډر ته کوم ځای کې دا وکنه 1 پکسل 0 پکسل، لکه دې باډي کې زه لري کوم سټایل is equal to margin 0 پکسل، دا سپیس میز بره چې دی دا مارجن 0 شي، ما چې شی ولیکل دې کې مارجن 0 پکسل، دا به څه ولیکو مارجن 8. دا موږ بل شی نه دی استعمال کړی که نه، ډیپ ټیک د ډایرکټ سپین ټیک هم یوز کړی دی، خیر دا به لږ لرې کړم اوس. نو تاسو ګورئ دې سایډ ته او دې سایډ ته سپیس شته اوس موږ سره سپیس به نه وي، یعنې هغه سپیس دی ختم کړلو. نو دې ځای نه ته بیا د دې دپاره ډیپ ټیک دپاره اندازه هم ورکولی شي، ته دا یو بیک ګراوند سیمیکال هم پاتې دي دا به ختم. همدغه شان که هایټ ورته ورکړې، مثال هایټ ورته ورکومه 200 پکسل یا 100 پکسل، دا اندازې دې څه ورکولی شي. تاسو دغه ټیکسټ لږ لرې کړئ یو ځل، بیا وروسته کلیک کوئ لیکئ ښکاري تاسو ته که نه. نو دا شان دا د CSS یو ټیګ دی چې ډیپ ټیګ ورته ویل کېږي، خو دا کوډ چې د HTML ټیګ دی
خو دا کوډ چې دی دا د HTML نه دی او دا په HTML کې کوی هم نشو. دا به زه انشاءالله ډیټیل سره وایم خو وی پیژنئ که دا نیکسټ ټایم مونږ وایو نو تاسو باید پوهئ چې دا د HTML ټیګ دی. کار یې څه دی د ویب سایټ په څو برخو باندې ویشل دی کار دی. مخکې د دې په ځای باندې څه استعمالېدو پریم یوز کېدلو او اوس چې کوم دی د هغې په ځای باندې دا ډیف ټیګ استعمالېږي. پریم دا کار کولو هغې پکې راځم. اوس پریم کې یو مسله دا وه پریم کار هم دا و خو د دې په شان د کار یې نه کولو د دې په شان ډیزاینینګ مونږ پکې نه شو کولی. اوسني ویب سایټ یې اپلیکیشن یې ټولې په همدې جوړېږي خو مخکې به پریم جوړېده او په هغې کې به لږ پرابلم و. پریم داسې یي که نه پریم چې دی پیجز دي ورقې دي دا او هغې ورقې ته راغلي په یو د HTML په ډاکومنټ دی چې هره ورقه جدا جدا معلومه وي یعنې مطلب 5-6 ورقې جوړې کړي په یو ډاکومنټ به یې اچوي هغه به د پریم په واسطه باندې دا ډیف وګوره دا خو ورقې نه دي دا همدا یو ورقه په 100 برخو ویشي او پریم څنګه ډېرې ورقې راخیستل او په یو ځای کې اچول په یو ډاکومنټ باندې اچول یو سایټ ته بل سایټ ته بل منځ کې بل ټاپ کې بل بټن کې د دې لپاره څه استعمالېږي پریم. دا اصلاً کې پریم سیټ دی شی دی موږ سره پریم سیټ دی. تاسو دوه قسمه پریم لرئ یو پریم لرئ یو انلاین پریم لرئ څه ورته ویل کېږي انلاین پریم لرئ تاسې دا دوه قسمه پریم دی موږ سره انلاین پریم دی که آی پریم دی همدا انلاین راځي دا دی دا انلاین پریم داسې یوټیوب خو تاسو استعمال کړی که نه یوټیوب کې چې کله تاسو دې سایټ کې ویډیو باندې کلیک کړئ دې سایټ کې خلاصه شي نو دې خو دا سایټ د انلاین پریم دی چې کله ویډیو باندې کلیک کوو بل ځای ته موږ نه وړي په هماغه پیج کې اټومیټیکلی ویډیو خلاصېږي نو هغه خاص ساحه چې کومه ده هغه یو انلاین پریم دی. نو زه به تاسو ته وښیم هماغه شکل سره چې موږ څنګه هغسې یو دغه کولی شو چې یو سایټ ته ویډیوز وي چې هره ویډیوز باندې کلیک کوو په دې ساحه کې موږ ته پلی کېږي نو هغه به یې په کوم پریم باندې موږ کولی شو انلاین پریم باندې. عمومي پریم سیټ دا ختم شوی دا ټاپک خو زه تاسو ته وایم زده یې کړئ تاسې څنګه به دا استعمالو. د دې استعمال لپاره اول خو به یو نوی فایل تاسو والئ صرف نن سټرکچر جوړوم بیا د دې باندې کار کوم صحیح ده. دا به سیو کړو په څه په نامه باندې پریم سیټ. یوه خبر دا یاد ساتئ ځان سره چې کله مونږ پریم جوړو نو په دې کې په دې پریم سیټ اولني پیج کې باډي برخه نه کومه برخه نه موږ سره باډي صرف ټایټل هیډ برخه وي. دا ولې دا ځکه چې کله دغه پیج تاسو اوپن کړئ نه په دې خپل پیج باندې څه نه راځي د دې پیج د پاسه نور پیجونه راځي نو چې کله دې پیج د پاسه نور پیجونه راولو هغې دپاره باډي ضرورت نشته ځکه د دې په خپله باډي باندې څه ایلیمنټس خو موږ ته نه ښکاري که نه نو هغه پیجونه به د کومې برخې نه تاسو راولئ د دې ځای نه. نو اول به یو څو پیجونه زه والم نیو ته به راشم دا به سیو کړم مثال پیج 1 ډاډ HTML بل پیج راولي دا به سیو کړي پیج 2 ډاډ HTML بل پیج راولي مثال پیج 3 ډاډ HTML نور پیجونه هم راوړی شو. اوس دا درې وړه پیجونه دلته راوستل غواړي نو به لیکي پریم سیټ د کالم په شکل راوړي که د رو په شکل. اولنی پیج ماته د څه په شکل پکار دی رو په شکل باندې نو زه به ولیکم رو سایز از اکول ټو د اولني ورقې لکه دا پیج 1 چې تر اوچتې د دې به څومره سایز وي د دې به 30% سایز وي. کامه دا بل پیج راوړي دې به څونه سایز وي د دې به پر ایگزامپل 40% سایز وي. کامه دا بل ورقه چې راوړي دې به څومره سایز وي دې به پر ایگزامپل 20 یا 30% سایز وي. نور کامه سټیریک د سټیریک نه مطلب دا دی چې آینده کې نور پیجونه هم راوړم دې معنا داسې ده دا به بند کړئ پریم سیټ به بیا څنګه کو کلوز به کو بس تاسو سره دا پیجونه به دلته راشي خو راغلي نه دي صرف اندازې دې ورکړي بیا به څه کې ولیکي پریم SRC is equal to
پیج 1 وکنه پیج 1.html prem src is equal to page 2.html دا شانتا بیرغه نو ورسته prem src is equal to page 3.html بس زما پیجونه راغله استبه د خپل پیجونه نه اوپن کی تب پرایم سیټ اوپن کی د پرایم سیټ په مخ باندې به هغه درې وړه کې خلاص شي 1 2 3 او دا کالم شکل کې مانه راوړي کوم شکل کې راوړي رو شکل کې نو ته چې اوس کله دی لومړنی ورقه باندې لیکنه راوړي نو لومړنی ورقه کې بدرېږي که په دویمه ورقه لیکنه راوړي په دویمه کې بدرېږي که په دریمه ورقه کې لیکنه راوړي په دریمه کې بس بیا به هغه پرایم سیټ باندې مونږ ته لیکنه راځي دا زمونږ د پرایم ریلیټډ ټاپک شو اندونه کار مې وکړو بکی کالم سایز او د دې ډیزاینینګ څنګه کیږي بل کلاس کې ان شاء الله دا درته صحیح شو کنه بس ته